په ایران کې د تاوتریخوالي په دوام کې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې نور نه غواړي هغه څه وویني چې په ایران کې پیښ شوی دی. هغه له سی بي اس خبري شبکې سره په خبرو کې خبرداری ورکړه چې د ایراني مقاماتو له لوري د اعتراض کوونکو وژل به ناوړه پایلې ولري. نور نه غواړم هغه څه ووینم چې په ایران کې پیښ شوی دی. زه خبرداری ورکوم چې د ایراني مقاماتو له لوري د اعتراض کوونکو وژل به ناوړه پایلې ولري. خو په پاکستان کې پخوانی افغان سفیر عبدالسلام ضیف په ایران کې د روانو لاریونونو په تړاو ویلي د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له خلکو سره خواخوږي نه لري بلکې د دغه هیواد په تیلو یې نظر دی. د ټرمپ د ښودلې خواخوږۍ خبرې د ایران د خلکو له رښتینې ستونزې سره تړاو نه لري. هغه د مسلمانانو یا ایرانانو پر حقیقي درد تمرکز نه کوي بلکې د ایران د تیلو او د اسرائیلو د واکمنۍ د ګټو په اړه لیوالتیا لري. ښاغلي ضیف همدارنګه یادونه کړې ټرمپ په داسې حال کې د بشري خواخوږۍ خبرې کوي چې په فلسطین کې له تیرو 2 کلونو راهیسې 80,000 ښځې او ماشومان د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوي او یا هم ټاپیان شوي دي او دغه ظلم لا هم روان دی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ایران ته د امریکې پر نوي پوځي ګواښ سخت نیوکې کړي او ویلي چې د هغو هیوادونو پر سوداګرۍ د 25 سلنۍ تعرفې لګول چې له ایران سره اړیکې لري د باج اخیستلو په څیر دی. د رویټرز د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مارا زاخروا ویلي چې د امریکې ګواښونه د ایران پر وړاندې هیڅ د منلو نه دي او خبرداری ورکړی چې واشنګټن باید د ایران داخلي ګډوډۍ د پلمې په توګه د پوځي بریدونو د بیا ترسره کولو لپاره ونه کاروي. له دې سره سم قطر خبرداری ورکړی چې د امریکې ایران شخړه د سیمې لپاره خطرناکه پایلې لرلی شي. د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې هر ډول زیاتوالی به د سیمې لپاره ویجاړونکې پایلې ولري. قطر غواړي تر ممکنه بریده پورې د شخړې د پراخېدو مخه ونیسي. موږ لا هم په داسې یو پړاو کې یو چې باور لرو ډیپلوماټیک حل شونی دی. دا په داسې حال کې چې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی که ایران حکومت لارونکي ووژني سخت ګزار به ورکړل شي.